د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر ده چې د عمران خان ګوښه کېدل حتمي شول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلمان 40 غړي د اپوزیسیون سره یوځای شوي او د عمران خان پر ضد به د عدم اعتماد رایه کاروي. په همدې حال د عمران خان ویان ګواښ کړی که د پی ټي آی هر غړی د دوی پر ضد رایه وکاروله سخته سزا به ورکړل شي. حقانی د کابل پوهنتون استادانو ته ویلي ستاسو تر ډاکټورا لرونکي او ماسټر یو مجاهد غوره دی. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو دوی ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر مولانا عبدالباقي حقانی د وینا ځینې برخې رسنیزې کړي دي چې له سپکاوي ډکې دي. د استادانو په وینا مولانا حقانی ورته ویلي د افغانستان د ټولې 43 کلنې بدبختۍ او فساد لامل د کابل پوهنتون استادان دي او د دې پوهنتون استادان د غربي او کفري کلتور رواجونکي دي. د حقانی په وینا د ماسټرۍ او دکتورا په کچه استادان د دیني عالمانو او مجاهدینو په وړاندې هیڅ دي او که کوم استاد د اسلامي امارت او اسلامي شریعت خلاف کوم کار وکړي په 2 ساعتونو کې به ورک یعنې ووژل شي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون هر استاد د استخباراتو او امر بالمعروف وزارت تر څارنې لاندې دی. د دوی له هرې خبرې لیدلوري او عقایدو څخه معلومات ترلاسه کوي. دا استادان د فحشا او غربي کلتور له ترویج پرته بل کار نه لري. نوموړي همدا شان ټینګار کړی هر هغه څوک چې د اسلامي امارت د خبرو مخالف دی یوه شیبه ورته وخت نه ورکول کیږي پر ځای خپل جد عالم او دیني عالم ګمارو. مجاهدینو په تیرو 20 کلونو کې ځانونه ټوټې کړل. استادان څه لاسته راوړنې لري او څه یې کړي دي چې باید غوره امتیاز ولري. 20 کاله یې ښه وخوړل، هر څه چې له غربه راغلل دوی وخوړل. اوس د مجاهدینو د امتیاز وخت دی. حقانی څرګنده کړې چې تیرو 20 کلونو کې استادانو د محصلانو په ذهن او مغز کې د غربیانو عقاید او فکرونه ځای پر ځای کړي او کابل پوهنتون باید له دې وضعیته وایستل شي او د محصلانو سالمه تربیه کې جدي پاملرنه وشي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست زیاته کړې ده چې استادانو زده کړې کړي، ماسټران او دکتوران شوي دي، خو له عقیدتي او فکري اړخه یې بدلون نه دی کړی تر هغې چې خپله اسلامي عقیده پیاوړې نه کړي دین او وطن ته خدمت نشي کېدی. بهرنیو چارو وزارت وايي دوستم ته د اسلامي امارت پلاوي له لوري د لیدنې وړاندیز نه دی شوی. بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوند ترکیې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په مشرۍ تللی پلاوی عبدالرشید دوستم ته د لیدنې وړاندیز کړی دی. څو ورځې وړاندې د دوستم بیان ویلي و چې د اسلامي امارت پلاوي دوستم ته د لیدنې وړاندیز کړی خو هغه رد کړی دی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې نه د اسلامي امارت له لوري او نه هم د عبدالرشید دوستم له لوري د لیدلو غوښتنه شوې ده. د بلخي په وینا په دې تړاو په رسنیو کې خپاره شوي خبرونه او افواهات دي او هیڅ حقیقت نه لري. ملا حسن اخوند وایي اسلامي امارت به د افغانانو د هوساینې لپاره چاپیریال ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پسرلي پر رسیدو سره په ارګ کې نیالګي کېنولي دي او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت به د افغانستان د پرمختګ او د افغانانو د هوساینې لپاره چاپیریال ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړي له ټولو افغانانو وغوښتل چې د زړه راښکونکي چاپیریال او هوسا افغانستان لپاره په کورونو، ښارونو او نورو مناسبو سیمو کې نیالګي کېنوي. نوموړي څرګنده کړې ده چې تیر 20 کلنې جګړې د زیربناو پر ویجاړولو سربیره چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دی او اوس باید ټول په ګډه د چاپیریال د سلامتیا او د هیواد د زرغونتیا لپاره لاس په کار شي او لږ تر لږه یو نیالګی کېنوي. زلینسکي وایي روسیې سره روان مذاکرات هیله بخونکي نه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې ښایي 3مه نړیواله جګړه همدا اوس روانه وي. هغه زیاته کړې ده چې که څه هم له روسیې سره د جګړې درولو پر سر مذاکرات روان دي خو په خبره یې دوی ورته ډیر هیلهمن نه دي. زلینسکي ویلي چې که چیرته نړیواله ټولنه د 3مې نړیوالې جګړې مخنیوی غواړي نو باید روسیه د جګړې درولو ته وهڅوي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین یو جنګي جنایتکار بللی دی خو روسیې ویلي چې د بایډن د دې بې مسؤلیته څرګندونو جواب به په مناسب وخت کې ورکړي. د یادونې ده چې امریکا د اوکراین په جګړه کې تر 3,000 د ډیرو روسي عسکرو د وژل کېدو ادعا کوي. اوکراین د روسي تلفات تر دې هم ډیر بولي خو روسیه بیا د خپلو وژل شوو سرتیرو د شمیر په اړه خپاره شوي معلومات افواهات بولي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سرپرست حکومت له لوري هیواد ته د شخصیتونو د راستنېدو او له هغوی سره د اړیکو د ټینګښت لپاره د کمیسیون له جوړېدو هرکلی کړی دی او دا یې د تلپاتې سولې او ثبات پر لور یو ښه ګام بللی دی.
هغه هیله ښودلې ده چې یاد کمیسیون به د هغو هیوادوالو د راستنېدو لپاره چې په بهر کې ژوند کوي لازم اقدامات وکړي او د تفاهم او باور فضا به رامنځته کړي څو افغانان د خپل هیواد په ملي پریکړو کې ګډون ولري او په خپل هیواد کې په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. نیکولسن وایي افغانستان کې جګړه نه غواړو، د خبرو له لارې د ستونزو پر حل باور لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د جګړې پلوي نه ده او په دغه هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لپاره پر مذاکرې باور لري. نیکولسن دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې کړي دي. نیکولسن زیاته کړې ده چې اروپایي ټولنه د سوله ییز او هوسا افغانستان ملاتړ او غوښتونکې ده او د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان ثبات د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه دی او دوی باوري دي چې هر ډول ستونزې یوازې د خبرو له لارې د حل وړ دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په دغه هیواد کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوي. یادې ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د زیږون په مهال په هر 200,000 میرمنو کې 638 مري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که چیرې په دې برخه کې جدي توجه ونه شي په دغه هیواد کې به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نوره هم زیاته شي. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې په هرومرو 2 ښځو کې یوه له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه اداره زیاتوي چې افغانستان کې روان ناورین ته په کتو د ښځو وضعیت ممکن له دې هم خراب شي. وایي چې افغانستان د نظام تر بدلون وروسته له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او په خبره یې سیاسي بدلون، وچکالي او کرونا وایرس په دغه هیواد کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي دي. ملا برادر له مراد امانوف سره د ټاپي پروژې پر پیل خبرې کړي دي. د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره کتلي دي. د ملا برادر مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې د ټاپي پروژې د چارو پر پیل خبرې اترې شوې دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په افغانستان کې به د دغې پروژې عملي چارې روان کال کې پیل شي. څه موده وړاندې د اسیا پراختیایي بانک د یادې پروژې د پیل چارې د افغان حکومت په رسمیت پورې تړلې بللې وې، خو اسلامي امارت په غبرګون کې وویل چې د اسیا پراختیایي بانک په دې برخه کې یوازې د مشاور په توګه دنده ترسره کوي او دا موضوع د حکومت په رسمیت پورې هیڅ تړاو نه لري. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د الله په امان.